زما ورونو الله جل جلاله دا هغه امانت چې هغه ته رسې هم خوشحالېږي او د هغه د بندګانو امانت چې بندګانو ته رسې هم خوشحالېږي. دا د تمام قرآن پاک خلاصه ده. حق حقدار ته رسول دا خلاصه ده. او د الله د طرف نه چې تا ته کم قدرت الله درکړی دی، طاقت یې درکړی دی، دا امانت دی. که تا ته بادشاهي درکړې ده دا امانت دی، که تا ته یو منصب درکړی دی دا امانت دی. دا امانت چې الله څه دپاره درکړی دی هغه وکړه. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ عادت یې داو، طریقې داوه چې د شپې په وخت کې کله بالکل ځان له یوازې او کله د ملګري په ملګرتیا کې بیا ګش کولو، د خلقو حالات به معلومو، چاته څه مشکل خو نشته، چاته څه تکلیف خو نشته، چرته غلغدو خو نشته. نو فرمایي چې یو شپه روان دی، یو میدان دی، دغه میدان باندې دی مخکم تللی دی. په دغه شپه په دغه میدان ورغی چې ګوري د شړۍ نه یو وړه غوندې خیمه غوندې جوړه شوې ده. د خیمې نه بهر یو سړی ناست دی او دې تنې تنها روان دی. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چې دا سړی وکتو ور قریب شو، تپوس یې ترې نه وکړو څوک یې د کوم ځای نه راغلی. دا سړی ورته وایي زه مسافر یم، دلته څه کوې؟ و امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تا خپل یو ضرورت او حاجت راوستیم هغه ورته بیانومه. خو یو مجبورې دلته را ایثار کړل. دا سړی د سره خبرې کوي چې د هغه خیمې نه فریاد آواز راغی. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے سړی نه پوښتنه کوي دغه خیمې نه د آواز د څه شي راغی؟ دی ورته وایي یاره بس پرېږده ما مه په عذابه وه. وی نه ما ته حال ووایه دا آواز خو داسې راغی لکه چې څوک تکلیف کې وي. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تدا سڑی وی آ دغا خیمہ کی زما بی بی دا زما اہلی دا 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 فریاد آواز چستا پا وقت باندیو لگے دو دا زما دا اغا اہلی او خز آواز دے. دا ولی وی دا غی دا ولادت وقت قریب دی او دا اولاد دا پیدا کېدو چې کم درد او تکلیف زنانه ته وي دې وخت کې دې زنانه دغه تکلیف شروع دی. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی دغه زنانه یوازې نه که څوک ورسره شته؟ وی نه یوازې.
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې واورېدل فوراً پاسېد کور ته لاړلو کور کې اهلیې ته حال وی خپلې بیبي ته حال وی د بیبي نامه د ام کلثوم او دا هغه ام کلثوم دا چې د جناب رسول الله علیه السلام د خوږې بچې فاطمه رضی الله تعالی عنها لور ده بیبي ته وایي بیبي یو ډېر د نیکۍ کار مې درله کتلی دي که اراده دې وي چې ورله دې بوځما ام کلثوم رضی اللہ عنہا پختنه کوي د نیکۍ کم کار دی چې تا کتلی دی او زما بوتلل ورته غواړې عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی دغه بهر یو میدان دی دغه میدان کې یو خیمه ده خیمه کې یو مسافر زنانه ده د هغې د اولاد د پیدا کېدو وخت د یوازې ده د خدمت ورسره څوک نشته د مدد ورسره څوک نشته بیبي ورته وایي که حضرت تاسو اجازت وي نو زه خو خامخا غواړم چې دغسې خدمت وکړمه که ته اجازت کې خو ډېره ښه ده چې ورشه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي زنانه ته چې دغه وخت کې د کم څیز ضرورت وي هغه ځان سره راواخله د خوراک مناسب څه شي چې و هغه واغشت بیبي یې ځان سره روانه کړه هغه میدان ته ورغله د خوراک هغه څیز نه ده واخیست وی دا به زه پوخ کم او ته دننه هغه زنانه ته ورشه او زه به د هغې د نارینه سره کښېنم څه چې پخولو هغې په خپله باندې پاخه کړل دې سړي ته یې وی دا 100 دغه د خیمې خوله کې کېده راځه هغه یې ورته کېښوده یو ساعت تیر شو ساعت بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ته بیبي آواز ورکوي آواز ورکوي یا امیر المؤمنین د غرور ته د خوشخبری او بشارت ورکه الله رب العزت ورله ډېر ښایسته نارینه بچي ورکړو د هغې زنانه بچی پیدا شو هغې سړي چې څه وخت د امیر المؤمنین آواز واورېدو هیبت پرې راغی دا خو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دی چاته چې د خپل ضرورت پیش کولو دپاره زه را روان شوی موزمه د مسلمانانو امیر ته وګوره دونه لوی شخصیت ته وګوره بیا خپل اهلیه راوستل او زما د ښځې خدمت کول او بیا د ده دا خدمت په دې شپه کول دا خو د عقل نه بار خبره عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي هیبت در باندې مه راځه دا زما فرض دی ته زما مسلمان رورې تا ته تکلیف دی ستا زنانه ته تکلیف و د مسلمانانو د امیر دا ذمه داري ده چې هغه به د خپلو مامورینو خیال ساتي دا زما فرض دی زما رونو لږ د مونږ خپل ګریوان کې سر دننه کړو هسې ما اول زه خپل ځان ته وایم تاسو ته یوازې نه وایم مونږ به داسې وکړو ډېره مشکله غونته کېده
الا ماشاء الله د خدای بندگانو کې خشتا